بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو دوستانو زمونږ اساسي نننی درس د لیکسیون درایسیک یعنی دیرشم درس او د درایسیک سپیل بوکشتابیغن داسې راځي. ښه ګران دوستانو شروع کوو د درس. دلته مونږ تاسو ته وایي چې konzentrieren Sie sich malen Sie vor jedem Buchstabieren das passende Zeichen. یعنی څه دلته ګوري دوستانو وایي چې konzentrieren یعنی وایي توجه وکړئ، زی تاسې زیخ یعنی د خپله یعنی د خپله توجه وکړئ. ښه دلته وایي مالن یعنی دلته مثلا مالن ګوري دوستانو رنګولو ته وایي که نه، مالن یعنی رنګ کوي. اوس زه تاسو ته مخکې وایم بیا دې ته بېرته راکوزېږو. ښه مالن رنګ کوي زی تاسې فور په یادن په ټولو یعنی فور یادن یعنی دا دواړه چې سره یو ځای په پښتو کې داسې جوړېږي یعنی په ټولو. بوخشتابن یعنی په ټولو حروفونو باندې یعنی د ټولو حروفونو په حساب باندې. دس پاسندې یعنی دس یعنی دغه پاسندې یعنی دغه شیونه چې دي که نه د دغو په حساب باندې څایخن بیا وښیئ. ګوري دوستانو دلته وایي مالن یعنی ګوري دوستانو موږ تاسو خو رنګول نه کوو، البته دغه خطونه چې موږ تاسو دلته په دې خانو کې جوړو البته دغه ته د مالن راځي کنه. مالن خو صرف هغه رنګولو ته وایي دوستانو. البته کوم دوستان چې مثلا په ژبه باندې ډیر مخکې پوهیږي کولای شي چې دوستانو دغه سي تاسو هم دغه کوم دوستان چې بیچارهګان څه سختي مشکل لري دغه سره کومک وکړي او په خبره باندې پوي کوي. ښه نو مالن یعنی تاسو دغه شی نلته جوړ کړئ. ګوري دوستانو زه تاسو ته یو څو دانې جوړوم، البته ټول نه جوړوم ځکه چې دغه لاندې درس کې موږ تاسو توضیح زیاته ده. بیا زموږ تاسو ویډیو چې غټه شي بیا لکه مثلا بیا ښه نه یعنی خپله پوهیږئ. نو ښه ګوري دوستانو مثلا دلته مثلا اوس ګوري دا مالن یعنی څنګه کوو نور باید تاسو پوه شئ. زه به دغه دوه خطر ته ډک کړم او نور بیا تاسو پوه شئ. ښه ګوري دلته سی یعنی د انګلیش سی چې ده سی دوی وایي، خو خیر دغه سی چې ده مثلا البته دلته دا لیکل شوی ده. ګوري دغه خط نه هغه شوی ښه یعنی دا مالن شوی ده دلته دا هغه شوی. اوس ګورو پسې اپسیلون یعنی وای ته په دې ژبه کې اپسیلون وایي. اپسیلون ګوري په دې خط کې ده دغلته دلته اوس موږ تاسو چې یو چارخانګۍ جوړو دا وګورئ دوستانو. ښه دا چارخانګۍ هم جوړه کړه. مثلا ایکس ګورو ایکس هم په همدغه کې ده مثلا دلته هم یو بله چارخانه جوړو او پسې مثلا اول هم دغه یو خط تکمیلو چې څه شی پکې و هغه شی هغه ځای کې جوړو. ښه او کله دوستانو غټ وړکی راځي امیدوارم تاسو پوه شئ ځکه زه د ویډیو غټولو دپاره کوشش کوم چې زه مخکې زر ووځم. ښه ام ګورو ام دوستانو په کوم یو کې ده ام په دغه کې ده ام دپاره دغه علامه وښو. ګورئ دوستانو اوس ښه صحیح وګورئ دغه علامه وښو. ښه یعنی دغه علامه دلته دا په دغه کې ده. ښه اوس د دې پسې بیا قلم بدل کړم زه یعنی د دې پسې چې شی ده بیا هم پسې او یعنی په دغه کې ده څلورمه هغه کې او یعنی دغه ده او مثلا دغه پسې وی هم په دغه کې ده. ښه وی او د دې پسې مثلا بل ګورو دا ای چې یعنی دا ای د انګلیش ای چې ده دې ته ای وایي. ښه ای یعنی په دې کې په دغه خط کې ده. اوس دلته اوس دا نه دا خو دا نه ځکه چې دا علامه نه الحمدلله شکر. ښه دغه شی اوس جوړو. ښه دا هم جوړ کړو. اوس مثلا د بل خط ته راځو دلته فو یعنی دغه په دغه خانه کې ده. اوس دلته چارخانه جوړو. ښه دوستانو دا ودرېږه چې دا لږ غټه کړم درته چې په سم پرې پوه شئ. ښه فوز څه هم په همدغه کې ده مثلا دوستانو په همدغه ترتیب باندې نور هېڅ شی کول هم نه غواړي دوستانو. مثلا دغه شی هم جوړ کړه ها یعنی په دغه کې ده ها مثلا د اوس دلته هغه جوړو مثلا دغه شی بیا جوړو دغه ځای خو لیکن په دغه ځای کې جوړو هلته په بل کې جوړ کړه دلته په دې ځای کې جوړو. دوستانو امیدوارم تاسو پوه شئ خو لیکن دغه ځای لږ تنګ ده باید تاسو وپېژنئ دغه شی ده یعنی دغه شی. ښه نو تی ګورو یعنی تی په کوم یو کې ده تی دغه په دغه کې ده د چارخانه هغه کې دلته یو چارخانګۍ جوړو. ښه مثلا د دې پسې تی پسې کا یعنی په کوم یو کې ده که هم په مغه پاسنی هغه غوندې ده مثلا دلته هم دغه شی جوړو. دا له ګران هغه ده پاکو بیرته به دغه ځای نه هغه کوزه چې دا بره خیجي او لاندې نه راکوزېږي. ښه دغه علامه ده دوستانو پېژنئ. ښه دغه یعنی دغه علامه ده. ښه اوس کا پسې ایکس چې ده ایکس هم چارخانه غواړي ځکه په دغه کې ده دغه ده اوس دلته مې یو چارخانه جوړه کړه. ښه د وی هم په دغه کې ده. ښه دوستانو مثلا وی هم چارخانه غواړي مثلا په دغه ترتیب باندې دغسې تاسو دا خانې ډکې کړئ. نور امیدوارم دوستانو تاسو پوه شوي ځکه چې ویډیو م غټېږي لاندې به درس ته راکوز شو. زه به اوس لاندې دا نور درسونه راکړم ځکه دې کې لږه توضیح پکار ده. نور امیدوارم په دې باندې تاسو پوه شوي.
ښه که غوښتنې هغه کنسنتریرن یعنی تاسو کنسنتریرن توجه کوي زی تاسو زیخت خپل یعنی دغه مال یعنی دغه علامي وکړي لکه څنګه مې چوري زی تاسو فوریادن یعنی په ټولو باندې بوختابین یعنی په دغه حروفونو په حساب باندې 10% ځایخین یعنی دغه سی بیا وخی ښه یعنی وی وخی ښه امیدوارم پوه شئ اوس لاندې درس شروع کړو په دې ځای کې وایي schreiben Sie ein Wort in the Luft die anderen raten یعنی څه schreiben ولیکئ زی تاسو ein یو ورت یعنی جمله یو جمله ان په د لفت یعنی د دې چې د دې ارتیکل ده یعنی په لفت یعنی هوا یعنی په هوا کې ولیکئ یعنی یو کس باید دوستانو تاسو ته توجه کوي تاسو نه پیغام تاسو په څه سامان کوي البته چې معلم یا معلم مثلا په سم کې اسکه پختنه کوي نو تاسو هغه بیا ورته دی کوي که صحیح او که غلطي او مثلا بیا غلط وایي ښه د اندرین راتن یعنی د نور نمونه هم کولای شي چې وی کوي لیکن په دې ځکه په الحال په دغه یو څو نمونه هغه راغله مثلا تاسو په واقع هغه کولای شي چې مثلا دو کورس لیکي کنه تاسو مثلا وې دغه کلیشه خیا ماوس مثلا دغه سی په واقع لیکلای شي خیا ځکه واقع خو خط نه کوي ځکه ملته دوستانو تاسو ته د ماوس دغه نه پیغام چې صحیح په پوم شي کنه خو باید په خبرو باندې پوه شي خیا دلته اوس لیکلي دوچ کورس ترکای اوس لاند سپریکن دوچ auch یعنی دغه سنمونه مثلا تاسو کولای شئ چې نور هم ولیکئ ښه امیدوارم په دې باندې پوه شئ اوس لاندې راکو شو دی بل هغه درس ته دلته وایي چې دیکتات هوغن und ergänzen Sie دیکتات یعنی څه دیکتات یعنی درته وایي یعنی دلته ګوري دوستانو چې درس لرو وایي یا قبل کس هم درته وایي خو لیکن تاسو دیکتات یعنی هغه وایي هوغن تاسو واوري und هوغن واوري und او ergänzen کامله کی یا تکمیله کی زی تاسو اوس ګوري دوستان دغه مثلا یو عربي اندسي وایي بغیر د کامل اولونه یعنی د اندسي به یواري وایي بیا به ورسته کامل اول لوته شروع دلته وایي چې ام sind Teilnehmer aus der ganzen Welt Selma Bulut kommt aus der und Nam Haitran aus Vietnam Maria ist aus Brasilien ist ein in Südamerika ja Südamerika alle viele verschiedene Sprachen und lernen zusammen. Ja, im Deutschkurs kann man auch da جمله کامله ویل خو خیر kann man neue Freunde finden. Ja دوستانو یعنی دغه جملې دي. Ja لکه دا مې د ګوري دوستانو په چی پورې دغه خط هم دغه پورې تر شو ځکه دلته په دې ځای کې چې lesen Sie den Text vor یعنی څه دغه خط یعنی تاسو واری وایم دسی بیا دغه نورسته تاسو کامله کوي ښه دوستانو وګورئ چې کامله ولو د پاره وسیډګ دو دا راته وای چې تاسو چی شاولې کې چی شاده په دې کې کم دي او سم غشې دي ښه 15 Aufgabe 9 Seite 15 Aufgabe 9 Diktat Hören und ergänzen Sie. Im Deutschkurs sind Teilnehmer aus der ganzen Welt. Ja, ګورئ دوستانو مثلا دلته دی ویل چې im Deutschkurs sind Teilnehmer کنه یعنی دلته Deutschkurs راځي کنه Deutschkurs im Deutschkurs یعنی دا په دوچ کورس کې یعنی دا صرف دغه جملې دي دوستانو معنا زرته د دې خط ځکه نه کوم دا خط موږ تاسو په مخکینی درسو کې ډیر تکرار کړه کولای شي که څوک په معنا باندې پوه نه شو یعنی کولای شي چې ورستنی درسونو ته رجوع وکړي یا ام دوچ کورس یا او زنت علم مثلا ګوري دغه ډاډه پورې ویلي وز د دې نه خاطر بیا وای یعنی د دې ټکی پورې ویلي وس بیا وای دا مخکې زیاته هغه شي غوښ شي مثلا Selma Bulut kommt aus der Türkei und Nam Haitran aus Vietnam. Ja, دلته چې شو aus der Türkei یعنی په دې ځای کې چې راغله ترکای یعنی ترکای دې ځای کې کم ده ترکای ja ترکای ja اوس دوستانو پس مخکې زو یعنی ګوري د دې ځای پورې ویلې کنه und Nam aus und Nam Haitran aus Vietnam یعنی د دې ډاډه پورې ویلې د ډاډه پورې چې وای بیا ته درامه Maria Santos ist aus Brasilien.
ښه د دې ځای پورې ویلې دغه خط کې پورې ویلې اوس مثلا دا ټکی پورې ویلې اوس دلته چې کوم آفرین بالکل اوس کوم دلته اوس دا اوس مرتکه کامله کې وملیکو ښه او اوس دلته مخکې ته ذات غوښ شي ښه Brasilien ist ein Land in Südamerika. آفرین چې ویلې Brasilien ist ein Land یعنی په دې ځای کې یو land د land جمله کومه ده land ښه دا هم دغه ټکی پوری ویلې ښه اوس دلته مخکې دغه ځای ته غوښ شي دا درته کړم ښه Alle sprechen viele verschiedene Sprachen und lernen zusammen Deutsch. آفرین په دې کې چې و دوه جملې وي alle sprechen کنه یعنی ټول خبرې کوي viele verschiedene Sprachen نه په ډیرو مختلفو ژبو باندې ښه او دې ځای کې چې شی ویلې und lernen zusammen Deutsch یعنی دغه ځای کې د دوچ جمله کومه یعنی دوچ ځکه ښه دوچ ښه دوچ ښه اوس یعنی د دې ځای پورې ویلې ښه دغه ځای کې دوستانو ډاډ هغه نه و دا ډاډ منګه مثلا ورکړو چې یعنی دغه ځای پورې دا جمله ویلې ښه اوس چې شي کوو اوس دا مخکې ختم اورو غوږ ونیسئ Im Deutschkurs kann man auch neue Freunde finden. آفرین وامریده دا ختم شو اوس ښه im Deutschkurs kann man auch آفرین دې ځکه چې شي کوم او خلک مخکې ما ولا کې چې ویلې ما درته ویل چې دا ما ومیلې خو لیکن دا د دې سیده ویل ماته پکارو یعنی ما سیده ویلې دوستانو ښه دا غره دا جمله کامله کړه یعنی په دوچ کورس کې سړی کولای شي چې نوې مرګري هم پیدا کړي ښه او دا خو هم درته ویل چې دا د دې پورې تړون لري ځکه ویل چې لیزن زی دن ټیکست فور یعنی تاسو دا ټیکست واره وای فور یعنی مخکې واره وای دا دغه نرسته مثلا سی ډي کې مثلا دلته دیکتات یعنی هغه به وای تاسو مثلا بیا تک هوغن وایوري اوند او ارګنسن یعنی تکمیله کې زی تاسو یعنی دا خاني بیا ډکه کوي او بیا په دې ځای کې چې لو چې لیزن زی دن ټیکست یعنی وای تاسو دا خط فور یعنی اوله ښه ګران دوستانو دغه درسو او بس امیدوارم تاسو پوه شوي او ګران دوستانو دراتلونکي درس پورې په پاک الله باندې سپارم او فی الحال چوس